وایي د لیوني طلاق خپل کوروالاتو ورکول جایز دی او که نه داسې لیونی چې کار یې خپلو خلاص دا رقم لیوني د نو سړی واده وکړي یو خو دا زموږ خلک داسې جاهلان دي دواړه خوا والا جاهلان هم د لوڼې خلک جاهلان دي هم دا نور یار داسې چاته ته ولې واده ورکوې ولې بله مسلمانه په عذاب کې اخته کوې چې د هغو کار خلاص هغه لیونی دی که لیونی نه دی د لیوني اثرات پکې دي سوکه سوکه خپله پسې لیونی کوي دا رقم څو جنجالو کې زه کښېنستلی لیوني ته یې ورکوې هغه زه اوس ورک یاره ته چې دا لور ورکوې ته خو یو سړي ته خو هېڅ ما یوه ورځ یو کیس ما نه راغی یو چا ته لور ورکړی دی هغه سړی د نامه لاندې مړ دی مکمله د نامه لاندې مړ پرزه کې مشتې ده مخکې سم ما هغو ته ویل ما څنګه مې ورکړه وایي دغه هلک د نجلۍ د ماما سره کار کوي چې کار یې کاوه نو هغه ورته هلک راښکاره ویل هلک اوس کړلی دی او د نجلۍ د ماما سره کار کړی دی اوس هغه څه پوښتنه هغه څه پوښتنه کړې ده هغه بیا په دغه پرزه نه دی مشتې چې خبر چې د ده کې مشتې نو هغه ورته ویل چې دا خو ډېر ښه هلک دی خو زما سره کار کړی دی قرار یې وکړ باز چې خبر سوي دي هغه د نامه لاندې مړ اوس هغه یې لکه یې نه وایي نو چې هغه نه یې لکه نو بل ځای نه شي ورکولی یعنې دا نه چې ګسه طلاق یې نه شي ورکولی خلک خو نه د پټې ښځې نه غواړي نه د جنجال ښځې غواړي چې ګسه په شریعت کې جایز نه وي څوک نه شي پوښتلی چې د دا نور فیصله نه وي مال دا د علامه نګام دا کار وکړي ولې وایي هغه وویل دا پیپونه هم دا موږ نه شو ورلګولی نو تا د ونې پر تا بار ده بس یې دې ورکړه په کار خو دا ده چې تا هلک لیدلی وایي چې پرون چا لیدلی وي تا نن بیا لیدلی دا زموږ یو مولوي صاحب زما د اکا زوی دی مولوي دی د هغه سره یو مولوي سبق وایي نو هغه اوس چېرې په مسافري و هغه نجلۍ یې ورکوله هغه د نجلۍ پلار راغلی ده ته دا څنګه هلک ما چې هر رقم هلک د پرون د نوم د سړي خبر نه یې معلوم ورسه د هلک پخپله وګوره دا لور داسې صرف نظر مه ګرځوه داسې مه ګرځوه چې ای لیوني وچر شوي ورونې ته به یې ته ورکوې یا د 2 روپو په خاطر اسی چا 2 روپۍ بالا درته ونیوې بس ته یې ورکوې څومره غټ ظالمان دي دا به د قیامت په ورځ د خپلو لوڼو در دا ګریبانونه نیولي او دا پلارونه نه چې دا رقم هلکانو ته ودونه ورکوي چې یا رویني یا لیونۍ یا بلې دا د دې بس دغه ظلم بس دی بله ورځ ماله یو ځوان راغلی وایي 14 کال زما د خور د واده کې 14 کال اولاد یې نشته اولاد یې نه کېدی نو موږ به دا خور ته وویلې چې خوره درځه علاج در وکړو داسې به وکړو داسې وکړو خور به ځان دی ول پرونو کې مې وړه ورځ دا خور راټینګ کړه ما خوره خامخا دې که راچله بیا همدې خوا دې علاج نه ده ول خور راته ویل ول وروره زه در اوسه پېغ نه یم زما مېړه ګس مرشدی دا 14 کاله دا نجلۍ ورسره ناست ول اخر چې ورلو اخشي مې راټینګ کړه ول اخشي ورل ما دا ورونو ته وژړل چې ما ته واده مه راکړه ول تی په ما خبر یې سمېره دا د بل مسلمانانو دی سپکې دي دا رقم دی چې بس ای نرشدی یا نیونی یا اسې رویني بس ته به یې کوزده ورکوې چې ګسه یو سړی تا ته درکوي ستا دپاره دا ناجایز ده چې ته و لیوني زوی ته یا رویني زوی ته یا یو داسې زوی ته چې د هغه دماغ پر ځای نه دی د واده نه دی اهل نه دی ستا دپاره دا جایز نه ده دغه ظلم دی بس دی چې ته د بل مسلمان لور یا د بل مسلمان خور دا رقم په دوکه کې راولي او دا رقم یې فساوي الله دې زموږ پر حال رحم وکړي والله چې څومره ظلمونه د دغه خوندو د دا لوڼو سره دا خلک کوي ای یو چاته وایي والله هغه د واده په ورځ سړی په شني دغه دیچ څنګه دې ورکړې ما له یو ورځ یو راغلی هغه نجلۍ د پلار کره ځین کښېنولې ما له دغه نجلۍ کوسر راغلی ورته خو دا نجلۍ ځین راوړه زه هغو له مې ټلیفون وکړې ما نه حاجي صاحب دا مجوړې راوړه هغه راته ویلو هغه ډېر ښه حاجي صاحب راسه ته یې بوځه خو ضمانت یې ته وم د چي ضمانت وکړو دا زما لور یې څلور څو واره در چاړه لاندې کړې دا لالولی به چاپ شوي ول اته ټکه ما اوس سر وګنډلی ول زما لمسی دا د لور و دا زما د زوم زما د لور د خو نو لور ول دا در غاړه نیولې د سرې په مابینځ کې پله ګرځي ورته ما ته ګوري زه څونه ظالم یم ول په د هغه ګرځېدا وکړم نو هلکه ته څونه ظالم یې چې دا ظالم نه ته بر د نجلۍ راولې دا خو د دې باید لري چې د مچ په جیل یې دننه دا د دې باید لري چې په زنځرانو کې وتړي او ته د بل مسلمان اوله راولې ورسره راولې زما ای زموږ ای ځان ته مسلمانان وایي ای مې د مسلمانۍ دا وره خسې ده هسې بس
د دې باید د دې والله د ازمن اعمال د دې باید دي چې ژوندۍ مې په مځکه اعلی ده د ډبرو بارانو کې دغه ناولې سره باندې